پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو خونړی برید د پاکستان ټاکنو ته د خطر زنګ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنۍ وایي د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز د برید له امله 10 پولیس وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. تېره شپه ناوخته د دیره اسماعیل خان په درابان سیمه کې وسلوالو په پولیسو دغه برید کړی. ځایي پولیسو نن دوشنبه د سلواغې 14مه پاکستاني رسنیو ته ویلي چې تېره شپه 3 بجې وسلوالو د پولیسو پر مرکز د درنو او سپکو وسلو برید وکړ او دوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. ټپي شوي پولیس ورڅیرمه روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. پولیس رسنیو ته ویلي چې پر دغه مرکز له څو خواوو بریدونه شوي، درنې ډزې پرې شوي او لاسي بمونه هم غورځول شوي چې وروسته پولیسو هم ځوابي ډزې کړې، خو وسلوال د شپې په تیاره کې ترې تښتېدلي دي. پولیسو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې سیمه کلابنده شوې او د پلټنې عملیات روان دي. وایي دغې سیمې ته نور ځواکونه هم رسېدلي دي. د دغه برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه ده منلی، خو مخکې تر دې د ورته بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. یادوي چې تېره ورځ د پښتونخوا بونیر سیمه کې هم د پولیسو د ګاډو د ټکر له امله 40 پولیس ټپیان شوي وو. دیره اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په پرتله په امنیتي لحاظ ډیره ناامنه سیمه ده چې ډیری مهال پر پولیسو او حکومتي چارواکو باندې د بریدونو راپورونه ترې ورکول کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.